او د الله چې څوک خوښ شي نو د دین علم او پویا ورنصیب کی. بیا د دین د طالبان دي او که عالمان دي نو دوی له الله پاک ډېر لوی مقام ورکړی دی. د الله په مخلوق کې عرش عظیم ډېر عزتمن ځای دی او دغه عرش د عظیم هم ویل شوی دی، خو د الله په نظر کې د طالب او د عالم پیزار د عرش نه درجه کې اوچت دی. دا ځکه چې عرش په ځای ولاړ دی، خوځي را خوځي نه، او د طالب او د عالم پیزار کې حرکت دی، کله یوې مدرسې ته او کله بلې مدرسې ته، کله یو ځای ته او کله بل ځای ته، کله زده کولو له کله بل ته ښودلو دپاره ځي راځي. نو د طالب او د عالم په پیزار کې حرکت دی، په عرش کې حرکت نشته. د دې وجې نه د طالب او د عالم پیزار د عرش نه په درجه کې اوچت دی. طالب او عالم که لږ عمل کړي وي الله پکې برکت اچوي. یو حدیث مبارک کې دی چې د قیامت پر ورځ باندې یو بنده خپله د نیکۍ تله کمه وګڼي، یا دې کې خو نیکي کمه ده، ناګانه اوریځ غوندې راشي او په دې تله کې ورپروزي او دغه تله ډکم کی او درنه یم کی. نو دی وی چې تا د کمې یا الله ورته وی چې تا په دنیا کې علم زده کړی او بل ته دې ښودلی و، نو ستا د شاګردانو دا سلسله روانه وه، دا د هغوی په عملونو کې ستا برخه ده او نن په دې تله کې را پرېوتله، نو ستا تله یې درنه کړله. نو مشرانو د دې ځای بنیاد کې ښودلی دی او تر اوسه پورې په دې کې تعاون او ملګرتیا شروع ده. نو چا چې د ابتدا نه تر اوسه پورې په دې دینی اداره کې ملګرتیا او مرسته کړې ده، نو د دې ځای نه چې د علم څومره چینې روانې شوي دي، مختلفو علاقو کې دینی خدمات کېږي، د هغې شمار الله ته معلوم دی. نو هغه د دې ټولو مشرانو په عملنامه کې او د نیکۍ په تله کې اچولی کېږي. د پخوانه د مشرانو یو طریقه را روانه ده چې د دې عالمانو د شاګردان کمال ته ورسیږي نو دوی په اعتماد کوي، نو د اعتماد د اظهار دپاره د خپلو شاګردانو ته پټکې ورپسر کي. نو دا پټکې سنت طریقه ده او ټولو پیغمبرانو پټکي پسر کړي دي. او د بدر په میدان چې کمی فرشتې د صحابه کرامو امداد د پاره راغلي وي، نو هغه فرشتو هم پټکې پسر کړي. صالح الجنات نیکان پیریان هم پټکې پسري. او پیغمبر علیه السلام چې با یو علاقې له گورنر مقرر که او لیږه به، نو هغه ته به په خپل لاس مبارک پټکې ورپسر که، عممه بیده، په خپل لاس مبارک به ورته پټکې پسرو. نو پټکې د اعتماد نښه ده او پټکې د مشرۍ نښه ده. او پیغمبر علیه السلام خپله پټکې پسر کړې دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پا یو لار باندے تا پا اوخا باندے سورو، مرگری ورسرو، یوزے کی سرخ کتک لگ مخ کے لار او بے سر پورتا که. مرگرون تاوی چه تاسو مانا تا پوسو نکا چه دیده که تا سرخ کتک او بیا دے اخوا پورتا که دا ولی. نو مرګري وته نه پوهېږو، ته راته ووایه چې دا ولې دې سر ښکته که ولې دې سر پورته که. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل وی زه د پیغمبر علیه السلام سره په سفر راتلم، په دې لار باندې رالم، پیغمبر علیه السلام په اوښه سورو.
نو د دې لارې غاړې ته یوه ونه وه او د هغې شاخ دې لارې ته راوتلی و نو دې دی کې پیغمبر علیه السلام د ونې د شاخ د وجې نه سر مبارک ښکته که او چې شاخ نه پورته نو بیا سر پورته که نن په دې دی کې هغه ونه او د هغې شاخ نشته خو زما محبوب دلته کې سر مبارک ښکته کړی دی او بیا پورته کړی زه به هم دقسې کوم دې ته وایي د سنتو اتباع نو صحابه کرامو د سنتو اتباع داسې کړې ده اوس پټکې په سرول دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او پیغمبر علیه السلام چرې عبس کار نه دی کړی نو دا پټکې عبس نه دی دې کې فایده شته که موږ پې پوهېږو هم او که نه پوهېږو هم پټکې کې فایده شته د لیلا او د مجنون قصې ټولو پښتنو ته یادې دي چې لیلا یو تکه توره ښځه وه او مجنون شهزاده دی قیس نومېدی خو الله د ده په زړه کې عشق او محبت راواچو نو دی په لیلا عاشق شو یو ځل لیلا سره د ملګرو ارټ له تلې ده او منګې ډکوي دغه ځای کې قیس مجنون ولاړو نو لیلا آواز ورکوي قیسا ارټ اوچورلوه منګې ډکو بجوړه ور مخکې شو ارټ یې چورلو اوبه راوتې او جینکو منګې ډک کړل لاړلې خو تلې دا آواز ورنکړه چې منګې ډک شو بس کا مازدیګر ټیمو سبا مازدیګر بیا جینکۍ چې راله چې ویې کته نو دې پرونه داسې لګیا دی او ارټ ته وایي خو د ده دماغ کې دا آواز راځي چې لیلا وایي چې قیسا ارټ اوچورلوه د لیلا آواز دی چې قیسا ارټ اوچورلوه سبا چې جینکۍ راله نو لیلا جینکو ته چې غضب وشو دی هلک تم نه دی ویلی دی خو پرونه داسې لګیا دی او دی ارټ چورلی زر زر منګي ډک کې نو چې منګي ډک شو نو دی آواز ورکوي قیسا ارټ چورلول بس کا منګي ډک شو نو د 24-25 غنټې یو شان ارټ چورلولې دی وی ها منګ اله دوه چکه ارټ تاو کو دا وایي چې بس دی دا آواز د چا دی دا د لیلا دی د عاشق پزله کې د معشوقې آواز 24-25 غنټې ارټ چورلېدلې دی یو چک دو چکم تاو کا که د عاشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ستا په دماغ کې دا آواز علیکم بسنتی علیکم بسنتی یو امتی زما پتا باندې حق دی زما سنت طریقې جمع دی کا دا پټکې سنت طریقه ده د پیغمبر علیه السلام طریقه ده دا تپوس مکه چې دا سنت عادت ته او که سنت عبادت ته او سنت صلات ته او که سنت لباس ته دا تپوسونه مکه وا کته عاشق د پیغمبر علیه السلام نه پټکې په سر کا بیا دا کم علما چې اوس علما شنو دی به د خپل پټکې ډېر خیال ساتي مرغه به ډېرې الوزي خو چې مړز والوزي نو هر څوک وایي مړز والوته نو د دنیا دا ټول خلک چې هر قسمه کردار ادا کوي څوک ورته ګوته نه نیسي او که عالم نه لږ غوندې خطا کار وشي دا لا ملا دی دا لا عالم دی نو عالم دی به د خپل علم د خپل لباس او د پټکي خیال ساتي چې دا بدنام نشي